بغداد تراشه ویلوزګار نه یو ورځ لراشه خط ورته ولیکلو چې په خدای مې دې قسمی چې د رسول الله په خوا کې یوه ګنټه ستا په ټولې بادشاهي ورنکم. هغه امام مالک کافر دی. هغه ته مسلمان چې د کویت نه پیسې او تنخواه اخلي او په پیجارو کلاشنکو پې ځان پسې ګرځې، ته مسلمان او امام مالک کافر دی. هغه امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو، خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوس وکړو چې یا الله ته په څه خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم. ورته وی امام مالکه چې څنګه اوزګار ټیم درته ملاویږي د قرآن تلاوت کوه، زه په دې ډېر خوشحالېږم. هغه امام حنبل کافر دی. خدای ته وګورئ طالبانو، اول تلی بیا ته سبق وایي، اول ګورئ بیا ته سبق وایي. مونږ چې سبقونه ویلي زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې روټۍ به مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې. مونږ چې ته سبق ویلو هغه عنقا شو. دی وګورئ مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذهب و کافر دی. مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذهب و کافر دی. مولانا محمود الحسن شیخ الهند هغه کافر دی. شاہ انور شاہ کشمیری کتب خانه ناطق هغه کافر دی. مولانا حسین احمد مدنی کافر دی. مفتی کفایت اللہ کافر دی. مولانا یوسف بنوری کافر دی. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی هغه کافر دی. مولانا ادریس کاندیلوی کافر دی. د غرغشتو مولانا کافر دی. د غرغشتو مولانا کافر دی چې په 1 بجه د شپې ماته وایي چې یو خبره ده درته وکم کنه، مالجیوی کوي. ویل ویکم مالجیوی کوي. ویل تا ناړي غوندې دی خلکو ته به ووایې، مال نه ویم. ویل توحید کې مې رساله لیکلې وه، د شپې څوک راله زه یې ګرفتار کړم. ما ویل چې څه کوئ؟ وی راته وی چې خدای ته دې پیش کوو. وی ماړه کې دا خیال وکړو چې ما به د رساله کې څه غلطي کړي نو ځکه مې خدای ته پیش کوي. چې خدای ته پیش کم راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده؟ ویل مال چې یا الله ما لیکلې. ویل زه هر څه مې درته معاف کړه. هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوي هغه حنفی دی، هغه کافر دی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې یو ټکی واورئ ملیانو خو شروع وکړه. وای په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. ټول وایي دنیاوي حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په داسې بلا اورېدلي یو چې دا پرتوک به په غاړه کې اچو. وابین کې په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. زړه مې سوری وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. د بلتانه کچ کول تلاندې ګرځوما په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. زړه مې سوری وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. زه د وړو کچکول ته لاندې ګرځوما کچکول کو توړنګا. یې کنه کچکول درواچولو کنه او سر سړی چې ګوري دړای وړي پوګه کړي. یتیمانو نام خیرات غشته دي. یتیمانو نام خیرات غشته دي. هر سړی چې ګوري دړای وړي پوګي. نو بدا ټکه یاد کړئ. نور خبره بستی چې نن په مذهبي رنگ کې هم په داسې بلا اورېدلی یو چې د خلاصي مخ هم نشته، او په دنیایي رنگ کې هم په داسې بلا اورېدلی یو چې د خلاصي مخ هم نشته. نن تاسو وګورئ 18 19 20 21 22 گریډ ته پروموشن ملاویږي او د 2000 روپو ټوبل اپریټر
او د 2000 روپو کلرک د نوکرۍ نه وځي وایي ځای نشته. زرګونه خلق بېروزګاره، زرګونه خلق غلا ته خلق آماده شو، جواری ته آماده شو، شوکې ته آماده شو، په کورونو ورختو ته آماده شو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې ملک دومره قحط دی او دومره بېروزګاري ده چې الله پاک دې امان راکړي. LLB BSc BABT دی ته جونیئر کلرکی نه ملاویږي. 15,000 پلانې محکمې نه وویسته، 10,000 پلانې محکمې نه وویسته، 20,000 پلانې نه وویسته. هغې له تیاری څوک؟ تیاری ویله څوک؟ چې دا بی خپلي، چې دا بی خپلي. تاو مانا د بجلیګر ملا زوی وویستو د سیکریټریټ نه 2,000 روپۍ تنخواه وه. څه چل دی؟ وایي جي فنډ نشته، فنډ نشته. نو ما ورته ویلې فنډ دې ته شته چې دا اوس هم په سیکریټریټ کې ځای وران کو، شیش محل به پکې جوړوئ چې شاګان پکې کینی. دې له فنډ شته او دې له فنډ نشته. د 2,000 روپو کلرک له فنډ نشته، د غریب بچی له فنډ نشته. ما په سکولونه وایي چېرته چابړي ورته ولګي، ښه په چابړی که ولګي، په فوټپات دې پولیس نه پرېږدي. څه چل دی؟ کمیټۍ والا دې نه پرېږدي. څه چل دی؟ یہ فٹپات اس پہ زنانوں کی گزر ہوتی ہے. خزے نشی تیرے دے پہ دلر خزے پتانا کو سٹکورے شاہ نو خزے سکئی چی پا فٹپاتو نو گرزی. خدای دی حلاک کا چی حلاک شے خزے سکئی چی پا فٹپاتو نو گرزی. غریب وگئے اوریتای بیگالا روٹائی گٹی دا غد پارا زینشتا ذکا چی خزا نشی تیرے دے. او دا خدای قهرم ہوا سباب بیا گڑے گئی. میچونه خدای مبارک شه میچ اوس خود خزو میچونه اغوندس کا کم زی مگی شرمیدلو ٹی وی والاو د چا کور کې چې ټي وي والا دی لعنت شپې، د چا په کور کې چې ټي وي دی لعنت شپې. ټوله شپه لکانو ته ناست یو غونډس کرونی سي خزم دسې کوي خونه مرانه شه